لښکرګاه کې د ولسي خلکو ترمنځ خپلمنځي شخړه د سولې له لارې حل شوه. د سولې په دې مهمو مراسمو کې د هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور، مرستیال والي الحاج مولوي محمد نبي حماس، د ګریشک د دوهمې امنیتي حوزې امیر حاجي طلحه، الحاج وارث مولوي، د ترانسپورټ او معدن ریاستونو رئیسانو، ګڼ شمېر علما کرامو او قومي مشرانو ګډون کړی و. ګډونوالو دا هڅه د ټولنې لپاره یوه مهمه لاسته راوړنه وبلله او د ورته شخړو د حل لپاره د خبرو او تفاهم پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې مراسمو کې دیني عالم شیخ مولوي روح الله د سولې او عفوې پر ارزښتونو مفصله وینا وکړه. نوموړي وویل چې اسلام د ورورولۍ، بښنې او زغم دین دی او مسلمانان باید د کینې او دښمنۍ پر ځای د یو بل بښلو ته غاړه کیږدي. هغه زیاته کړه چې دښمني یوازې تاوانونه زېږوي، خو سوله نه یوازې د افرادو ترمنځ اړیکې رغوي بلکې د ټولنې ثبات او یووالی هم پیاوړی کوي. د دواړو لورو ته په خطاب کې وویل چې د عفوې دا پرېکړه به نه یوازې د دنیا بلکې د آخرت لپاره هم لوی اجر ولري. تېره شپه د هلمند مرکز لښکرګاه ښار غازي محمد ایوب خان مینه کې د دوو کورنیو ترمنځ د قتل پیښې د حل او د دوی ترمنځ د سولې کولو په موخه یو لړ مراسم جوړ شوي وو چې په دې مراسمو کې د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب، مرستیال والي الحاج محترم مولوي محمد نبي حماس صاحب، نورو مسؤلینو، دیني عالمانو، متنفذینو، قومي مشرانو او عامو وګړو ګډون کړی و. د خپلمنځي تفاهم، وحدت او صمیمیت پر ارزښتونو د هلمند مرستیال والي مولوي محمد نبي حماس خبرې وکړې. ویې ویل چې د افغان ټولنې ځواک په یووالي کې نغښتی دی او که خلک خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي نو د پرمختګ او ثبات زمینه به لا زیاته برابره شي. هغه د دواړو کورنیو له مشرانو مننه وکړه چې د سولې لارې وټاکله او د نورو لپاره یو ښه مثال وبله. دغه پیښه چې د حاجي محمد ولي اکا او حاجي محمد نبي اکا د کورنیو ترمنځ رامنځته شوې وه او دوه کسانو پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی و، د مسؤلینو، قومي متنفذینو او دیني علماو په منځګړیتوب باندې حل فصل شوه او دښمني په دوستۍ بدله شوه. په پای کې د هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور له لوري دعا وشوه چې پکې دواړو کورنیو ترمنځ د تلپاتې سولې، ورورولۍ او متقابل درناوي غوښتنه وکړه. غونډه په دوستانه فضا کې پای ته ورسېده او دواړو لوریو یو بل ته د ورورولۍ لاسونه ورکړل چې ورسره پخوانۍ دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه.